د مطالعې څلور په زړه پورې ګټې. په دوامداره توګه د انځوريزو، شعري مطالبو، خاطرو او ورځپاڼو مطالعه کولی شي د شخص د روغتيا لپاره ښې ګټې له ځان سره ولري. وروستيو څېړنو دا ثابته کړې چې مطالعه نه یوازې دا چې له انسان سره مرسته کوي چې ارامښت ته ورسېږي، بلکې د عمر د اوږدوالي سبب هم ګرځي. د همدې لیکنې په دوام به تاسې ته د مطالعې د څلورو په زړه پورې ګټو په اړه معلومات وړاندې شي. له موږ سره پاتې شئ. لومړی، لوستل ستاسې د مغز اړیکې غښتلې کوي. لوستل د مغز د مختلفو برخو ترمنځ نوې اړیکې اسانه کوي. په 2014 کال کې یوې څېړنې وښوده چې د یو رومان مطالعه کول د دې سبب ګرځي چې د مغز د برخو ترمنځ اړیکې ډېرې شي، چې دا بیا د ژبې د بیان برخه کنټرولوي. همداراز مطالعه د مغز د دوو اړخونو حسي برخه کې اوږدمهاله بدلونونه رامنځته کوي. دا هغه برخه ده چې حسي معلومات تنظیموي. لوستل په مغز کې د عصبي سلولونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. دغه پروسه د نیوروژنز په نامه پیژندل کېږي. د هغه مطالبو لوستل چې فکر کولو ته اړتیا لري د دې سبب ګرځي چې په مغز کې نوي نیورونونه رامنځته شي. نیورونونه هغه سلولونه دي چې پیغام استوي او معلومات د مغز مختلفو برخو ته لیږدوي. دویم، مطالعه د سټرس کچه کموي. څېړنو ښودلې چې یوازې د 10 دقیقو لپاره مطالعه کولی شي د سټرس جسمي او عاطفي نښې کمې کړي. په 2009 کال کې یوه څېړنه ترسره شوه چې پکې یوه ډله زده کوونکو باندې د یوګا، طنزیه فلمونو او مطالعې ترسره کولو تمرینونه ترسره شول او په پای کې پرتله شول. د مطالعې وښوده چې هغه زده کوونکي چې د 10 دقیقو لپاره یې خبري مقالې لوستلي د فعالیت د پیل مخکې مودې په پرتله یې جسمي سټرس لکه د زړه ضربان او د وینې فشار ټیټ شوی و. هغوی همداراز په دې څېړنه کې د نورو ډلو په پرتله کم سټرس لره. په دې څېړنه کې دا پایله ترلاسه شوه چې لوستل د ارامښت سبب ګرځي او د سمپاتیک عصبي سیستم تحریک کموي، هغه سیستم چې د خطر پر مهال بدن ته خبرداری ورکوي. کیدای شي د خبرونو لوستل د ټولو لپاره ارامښت رامنځته نه کړي. د دې پر ځای کولی شي چې رومانونه، لنډې کیسې یا نور مطالب د مطالعې لپاره وټاکئ. دریم، مطالعه له تاسو سره مرسته کوي چې عمر مو اوږد شي. مطالعه نه یوازې د مغز د سلامتۍ لپاره ګټوره ده، بلکې د عمر د اوږدوالي سبب هم ګرځي. په 2018 کال کې یوه څېړنه خپره شوه چې 12 کاله یې وخت نیولی و. په دې څېړنه کې ویل شوي وو کوم کسان چې مطالعه کوي د هغو کسانو په پرتله چې مطالعه نه کوي 20% د مړینې احتمال یې کم دی. مطالعه کولی شي تاسو ته د دې زمینه برابره کړي چې په ښه او سالم ډول ژوند وکړئ او په دې توګه نسبتاً اوږد عمر وکړئ. څلورم، لوستل ستاسې حافظه غښتلې کوي او تمرکز مو ډیروي. په داسې حال کې چې مغز عضله نه ده خو ورزش ورته ګټه کوي، لکه څرنګه چې مختلف حرکات او وزن پورته کول او کښته کول بدن غښتلی کوي، په همدې توګه لوستل د حافظې او تمرکز د غښتلي کېدو لامل ګرځي. کله چې انسان مطالعه کوي له لیکل شوي متن څخه یوه ذهني نقشه رامنځته کوي. هغه نقشه نوموړي سره د کلماتو په لوستلو او د مطالبو په یاد ساتلو کې مرسته کوي. د مطالعې او منظمه پروسه کولی شي ستاسې مغز سره مرسته وکړي چې مطالب مو تر ډیره په ذهن کې پاتې شي.